لرې ساتي. ډېر خلک دې بهر ملکونو ته راشي او مسافري کوي او د مور پلار نه لرې او د بچو نه لرې او د ښځې نه لرې او په پردي ملک کې پروت یو سخته تیری او نتیجه دا راوځي چې ټول حرام او حرام خوري. نتیجه دا چې حرام په خپل هم خوري او په بچو هم خوري. چې کوم سړی حرام خوري او په بچو یې خوري د هغوی په وینه کې دا حرام وګرځي. دا بچی به بیا څنګه دینداري؟ په ده باندې به یعنې کم ښه تربیت اثر وکړي او د هغه په وینه کې چې دی نو حرام ګرځېدلی. ځکه دا قسمه خلک وی ګوري ګیر چاپېر کم سړی چې حرام خوري او په بچو یې خوري د ده په بچو کې برکت نه وي، د ده په ښځه کې برکت نه وي، د ده په کور کې برکت نه وي، د ده په مال کې برکت نه وي. لګیا به یې په کروړو به جمع کړي او هغه کروړو کې به برکت نه وي، په هغه کروړو کې به دی فقیر غریب ګرځي، په هغه کروړو کې به دی بې عزته ګرځي، عزت یې نه وي، په هغه کروړو کې د ده بچي د ده قدر او د ده عزت نه کوي، ښځه قدر او عزت نه کوي. دا ټول د دې حرامو ګوره ډېر بد اثرات دي، ډېر بد اثرات. د انسان خو په خپله تباه کېږي د حرامو سره، په چای چې خوري ځان سره هغه خلک هم تباه کوي او بیا ورو ورو داسې چې حرام ډېر شي معاشره ټوله تباه شي، د معاشرې نه برکت ختم شي، په کار کې برکت نه وي، په وینا کې برکت نه وي، په وخت کې برکت نه وي، د هر څه بې برکته شي. نو د حرامو نه به ځان لرې ساتي، ځان هر قسمه حرام چې دی، هر قسمه حرام هغې نه به ځان لرې ساتي. او که چېرته یو انسان سره حرام مالي نو بیا به دې ته ګوري چې دا ده چې د چا نه اخیستی دی د هغه په رضا یې اخیستی دی که هغه پې رضا نه و. که هغه پې رضا نه و مثال کې لکه غلا یې کړی دی یو کس نه، غصب یې کړی دی، مال یې ترې اخیستی دی، خو حرام دی او مالک د دې مال په دې باندې راځي نو په ده باندې واجب دی چې زر تر زره د هغه دا حق واپس کړي، زر تر زره. او د هغه وخته پورې ده ته دا کس نه میلاو، کوشش په کار دی چې دا کس پیدا کړي او که چېرته دا کس مړ شوی نو د هغه وارثانو له به دا مال واپس ورکوي. که چېرته دغه ورته میلاو نه شي نو بیا په ده باندې لازم دي چې دا به صدقه کړي د هغه د طرف نه، دا به څه کړي؟ دا به صدقه کړي، ځان سره به نه ساتي. ټولو ملګرو ته وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی که چا سره حرامي او هغې په دې طریقې سره اخیستی چې د هغه مالک په رضا نه و نو دا به لازم واپس کړي هغه سړي ته. که هغه ورته میلاو نه شو د هغه وارثانو ته، که وارثان هم میلاو نه شو، هېڅوک میلاو نه شو، دا به د هغه طرف نه صدقه کړي. او دا ورسره هسې بیا فایدې دپاره دا مسله یاده کړي. که ده چېرته صدقه کړه او سړی راغی نو بیا به اختیار هغه له به اختیار ورکړي، فإنه يخيره، بیا دې له اختیار ورکړي بین امضاء الصدقه چې یا دې دا صدقه دی ووایي چې بس دا زما طرف نه صدقه شوه او زه پې هم راضي یم، یا ووایي چې نه زما مال ماله واپس راکړي نو مال به له واپس ورکوي. او که چېرته دا حرام مال داسي چې دا د مالک په رضا سره دا اخیستی، لکه مثال رشوت شو یا سود شو، سود تاسو ذهن کې نه راځي، یا سود شو، نو دا هم حرام دي. او دا چې کوم د ده سره دی په ده باندې لازم دی چې ځان د دې حرامو نه خلاص کړي. نو څه به کوي؟ محتاجینو له، فقراو له او دغه شان د غریبانو دپاره پې مساکینو دپاره کور جوړول، لارې کوڅې پې جوړول، د مسلمانانو په مصلحت کې دي دا مال ولګوي، په نیت ته څه؟ په نیت ته حرامو نه ځان خلاصول، په نیت ته صدقې څنګه؟ ان الله طیب لا یقبل الا طیبه معنی څه ده؟ په نیت ته صدقې ته د سود مال له وباسي ورکوي د الله قبلوي نه، په دې ورته ذره برابر اجر نه میلاویږي، ذره برابر اجر. خو نیت به یې دی چې زه ځان د دې مال نه خلاصوم، بس دا به یې نیت